سلامونه هیله در ښه باید ژوند په خیر وي. زه مو یو ځل بیا په چوپړ کې یم له یوې نوې موضوع سره. دا واورئ. شپې خوب ولید چې بصرې ته تللی د یوې ښځې سره یې نکاح وکړه او بیا یې اولاد هم پیدا شو. خو خوب کار ده. څه وخت بعد ښځه راغله کنکۍ ورسره ده، خو دا عالم یې دعوا وکړه چې ما سره یې نکاح کړې، دا زوی مې د ده نه پیدا ده. حضرت مجدد صاحب خو د دغه نه انکار کړی چې دا د خوب معامله ده. شاهنواشاه کشمیري صاحب یې مني وایي تر دغه نه غټ تصرفات خدای پاک اولیاو ته ورکړي. توی زمان د حمل ادنا موده 6 میاشتې، په یوه شپه کې نکاح هم وشوه، اولاد هم پیدا شو. وام اورېده. زه و دغه کس ته پوره احترام لرم. زما د کلي، زما د ښار، زما د هیواد سپینږیری دی، خو دا چې دا ځینې خبرې له اسلام سره، د اسلام له روح سره په ټکر کې دی، دا زما ستاسو د ټولو دنده ده، وظیفه مو ده، دا مو فرض دی، دا مو وجیبه ده چې معلومات یې ور رد کړئ. او په دغه اړه آیات و حدیث شته، نور قولونه شته، باید خپاره سي، ولس باید په دغو شیانو پوه سي. زه د دغې ویډیو اړوند 4 شیان سره شریکوم. لومړی راځو پر آیات باندې غږیږو. د سورت اسراء په 22 آیات کې الله جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة وساء سبیلا. زنا ته مه نږدې کیږئ. زنا چې ده دا بېحیایي ده، یا زیاته بېحیایي ده، او دا ډېره بده لار ده. ښه نو، شیخ په خوب کې زه له یوې ښځې سره زنا کوي. څه فکر کوئ؟ یو شیخ، یو د الله تعالی جل جلاله ولی، هغه داسې کار کولی سي؟ داسې کار کوي؟ یوه خبره. دویمه خبره، الله جل جلاله و هیڅ ولی ته په بدو کې کرامات نه ورکوي. د شریعت خلاف په کړنو کې کرامت نه ورکوي. هر هغه څه چې د اسلام له روح، د دین له روح او د شریعت له روح سره ټکر وي، له اقوالو له قولونو سره په ټکر کې الله تعالی داسې کرامت و بنده ته ورکوي نه، و ولي ته یې ورکوي نه. ښه نو، د شیخ په خوب کې زنا وکړه، پر دې شیخ باندې حد جاري سو که نه؟ باید پر جاري سوی وای که یا هغه حد چې اسلام ورته ټاکلی دی چې که یو طرف واده لري بل یې نه لري، یا چې لري هغه باید سنګسار سرچینې لري، هغه باید په درو وویل سي. دا یوه خبره. دویمه خبره، شیخ صاحب دین محمد په خپلو خبرو کې وایي چې د شیخ نکاح وتړله، په خوب کې له یو ښځې سره نکاح وتړله. ښه نو، په نکاح کې خو هغه چې کله ملایان صاحبان نکاح تړي، خطبه چې وایي چې لا يجوز نکاح الا بحضور شاهدین عاقلین بالغین والحر والحورتین. نکاح نه صحیح کېږي پرته له 2 شاهدانو. شاهدان به فرسد وي، لیوني به نه وي، غټان به یې، کشران به نه وي، او الحر والحورتین، یا به یو آزاد انسان وي، خپلواک انسان به وي، غلام انسان به نه وي، او د بیا به حورې داسې ښځې چې هغوی به غلامانې نه وي، معنا آزادې ښځې به وي. پرته له دغو نکاح نه صحیح کېږي. د شیخ چې په خوب کې نکاح وتړل، شاهدان یې څوک وه؟ دا شاهدي بیا چا ادا کړه چې و زه په خوب کې ورسره ومه؟ شیخ چې کله خوب لیدی چې په خوب کې د ښځې ته بصرې ته ورتلی، موږ ورسره وو، شیخ نکاح وتړل، موږ یې شاهدان یو. دا شاهدان څوک وه؟ اوس پر دې نه غږېږم چې په خوب کې دا شی امکان لري که نه لري. دا خو بله موضوع ده، دا خو د عقل څخه ډېره لوړه ده. پر دې زه فکر لا نسم کولی چې په خوب کې یو څوک څرک همداسې کار کوي. یو د زنا موضوع وه، بلې د نکاح موضوع وه. دا 2 موضوعات. درېیمه موضوع چې ده په دغه کې بیرته هغه دا دی چې د قرآن کریم په ګڼو سورتونو کې، سورت کهف، سورت رعد، سورت ملک، په سورت انفال، سورت شورا، په دې کې په ګڼو نورو کې په ژوند کې د اسبابو یادونه سوې ده. یعنې ټول ژوند کې، یعنې په ژوند کې چې هر څه کېږي دا باید اسباب وي. یعنې پرته له اسبابو یو شی ناممکن دی، نسي کېدلی. نو چې پرته له اسبابو یو شی ناممکن دی،
معنا پرته له دغسې اړیکې دا شی ناممکن بیا څنګه کېدای سي چې له دې ځایه په بصره کې بیا دا کار پېښ سو. دا د موضوع بل اړخ دی. د موضوع بل اړخ دا دی چې په یوه شپه کې هم نکاح وتړل سول او هم دې ښځې حمل واخیستی او هم دا کوچنی د 6 میاشتو سو بیا پیدا سو. له عیسی علیه السلام څخه راشروع اخواته دې خواته تر نبي کریم صلی الله علیه وسلم پورې تر اصحابو کرامو پورې تر تابعین تبع تابعین تر ټولو پورې داسې یو پیښه موږ د انسانیت په تاریخ کې نه لرو چې په یوه شپه دې د یوه میرمن حمل واخلي کوچنی دې ولري هغه دې په یوه شپه کې یعنې دا زمان امکان نه لري چې راکم سي. دا زمان چې دی هیڅ امکان نه لري چې هغه دې راکم سي په یوه شپه کې د کوچنی پیدا سي. یعنې عیسی علیه السلام پر وخت پیدا سوی دی کیدای سي له 6 څخه تر 9 میاشتو پورې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور دا ټول په انسانیت په تاریخ کې چې ټول روان دي د ټولو دغه د پیدایښت موده دونه ده. څنګه امکان لري چې دا کوچنی وزیږي په یوه شپه کې د 6 میاشتو سي؟ دا بل اړخ دی. بل اړخ دا دی چې دغه کوچنی چې کله وزیږي په اوسنۍ نړۍ کې چې ټکنالوژي ډېره پرمخ تللې ده، که د 6 میاشتنۍ کوچنی وزیږي له 40 څخه تر 50% لري چې کېدای سي یو کوچنی ژوندی پاتې سي، هغه هم په هغه ځانګړو ښیښو کې به وي، اکسیجن به روان وي، نور هغه خواړه او درمل چې دوی په څه ترتیب ورکوي دا شیان به یې. یعنې 40 تر 50 پورې 50% یې تاسې وګڼئ امکان شته چې یو کوچنی ژوندی پاتې سي. خو که پاتې سي هغه به د عصبي مشکل لري، د سږو تنفسي مشکل به لري، هغه به د هډوکو مشکل لري، دا مشکلات به هم د هغه سره وي. یعنې که پاتم سي ژوندی پاتم سي له دغسې ټکنالوژي سره بیا هم دا مشکلات لري. اسلامي اړخ هغه دی، دا اړخ دا دی. بل چې په مخکنۍ خبرو کې بیرته ښه نو دا کوچنی چې کله شیخ ته راوړل چې دا ستا زوی دی، بیا وخت چې دا کوچنی راغټ سو ځوان سو دا بیا څه سو؟ علیمان وایي چې په څوک چې حرمونه پیدا سوی ولید زنا پیدا سوی په هغه پسې بیا لمونځ نه صحیح کېږي. دا هلک بیا بیرته شیخ ورڅه جوړ سو، یو عالم ورڅه جوړ سو، ساده سړی و، بیا څنګه سو؟ دا موضوع داسې ګونګه پاتې سو. موږ نه سو پوه چې بیا په دغه ځوان څه سو؟ دغه کشر چې بیا رالوی سو ځوان سو بیا د ده مسلک څه و؟ کومې برخې ته بیا مخه کړل؟ دا بل اړخ دی. راځئ طبي اړخ ته راسئ. دا بل اړخ ته راسئ. د جنسي ناروغیو ماهر ډاکټران، د یورولوژیسټان او ترڅنګ کوم چې محصلین دي چې د طب پوهنځي کې اناټومي وایي، د دوی بیا ښه سر په خلاصېږي په دې موضوع باندې. کله چې د نارینه تناسلي الله کوچنی وي، دا سم سیده رحم ته نسي رسېدلی، پر دې باندې غټ باس دی چې بیا ښځه حمل نسي اخیستلی، کوچنی نه کېږي د دې ښځې. دا یو اړخ دی. بل دغه د نارینه او د ښځینه چې کوم وخت کوروالي کېږي، په دغه کې هم بیا دغه ډاکټران دا ګوري چې د نارینه دا کوم مني چې دی دا په څونه صورت باندې ځي، ځان رسوي که نه رسوي. بیا که نه رسېږي بیا ډاکټران درمل ورکوي چې دغه د نارینه دغه ځواک څه سر راضیات سي چې بیا کوچنی اوسي. د کروموزومونو خبره خو بیا بله مسله ده چې کروموزومونه بیا څنګه سره یو ځای کېږي، بیا څنګه کوچنی رامنځته کېږي. یعنې په دغه کې بیا بلا مسایل دي. یعنې چې کله نارینه او ښځینه سره یو ځای کېږي، په دغه کې چې لا کوچنی نه کېږي چې بیا ډاکټران درمل ورکوي، بیا ستنې دي و، بیا د سپورټ ورته وایي، بیا نور شیان ورته وایي. او شیخ یې په خوب کې بره تیاره لکه د ایلان ماسک وای پای چې هر څه وکړه ویې کړله. زه دغه شیخ دین محمد صاحب زه پر ده نه غږېږم. زه لکه مخکې چې ما په نورو خپرونو کې دا خبره کړې وه چې کله فیسبوک، ټویټر دغه ټولنیز رسنۍ نه وي، دغه درواغ کیسې د کتاب په بڼه را روانې وي. په ډېری کتابونو کې درواغ لیکل سوي دي، د درواغو کیسې لیکل سوي دي، داسې کیسې لیکل سوي دي چې هغه تر عقل لوړې دي، عقل یې نه مني. داسې شیان ویل سوي دي. زما هیله دا ده چې زما دغه ویډیو تاسې تر خلیفه صاحب دین محمد پورې ورسوئ، هغه ته یې کښېږدئ چې هغه دا زما جوابونه راکړي.
چې که شیخ زنا کړي باید حد پر جاري سي، که شیخ نکاح کړي باید شهیدان راولي. او بل قرآن کریم په ګڼو سورتونو کې وایي چې په نړۍ کې بې اسبابه بې سببه بې لامله څه کېدای نه سي، دا نسي کېدلی. بل دا دی چې کرامت په بدو کې نه رامنځته کېږي، کرامت په حرامو کې نه رامنځته کېږي. شیخ ته څنګه کرامت رالی؟ بله دا چې په یوه شپه کوچنۍ د شپږو میاشتو څنګه امکان لري چې ټول پیغمبران دغه ټول د انسانیت په تاریخ کې ان د حیوانانو په تاریخ کې داسې کله کېږي دا موږ تاسې چې کوم اهلي حیوانات وینو د هغوی موده څونه ده؟ داسې کېدلی شي چې تر چرګې هګۍ لاندې کړي او هغه دې د 21 ورځو پر ځای په 3 ورځو کې چان واچوي. داسې کېدلی شي چې یو پسه، یو بزه، یو میږ، یو غوا د خپل وخت څخه وړاندې په 1 میاشت یا په 1.5 میاشت باندې بچی وزیږي پیدا سي. یعنې د حیوانانو په تاریخ کې له دا شي نسته، امکان نسته. په هر حال زما ویډیو ورسوئ چې دی په دغه اړه موږ ته بیا جواب راکړي چې دا څنګه امکان لري. وروستۍ خبرې مې دا ده، د خدای روی به درته ونیسو. دغسې افواهات مه وایاست. په دې غربي نړۍ کې دلته په زرګونو په لسګونو زره مسلمانان هڅه کوي چې څنګه د خپل دین څخه دفاع وکړي. که داسې ویډیو وي دلته راځي او څوک یې ژباړي بیا زموږ پر ضد استعمالوي، موږ به هغوی ته څه مخ ولرو. هغه خو دا نه وایي چې دا یوازې د دین محمد صاحب نظر دی یا د یو 2 3 5 کسان نظر دی. هغه وایي دغه مسلمانان دي، دا د اسلام نظر دی. په داسې حال کې چې دا د اسلام نظر نه دی، دا درواغ دی، دا سراسر درواغ دی. نه یې منطق مني، نه یې عقل مني، نه یې دین مني، نه یې قرآن مني، نه یې حدیث مني، نه په هغوی کې د دغه شي حواله شته چې و داسې پیښه سوې د بشریت په تاریخ کې داسې پیښه نه ده سوې چې هغه دې داسې پیښه وسه چې یو کوچنی دې په کرامت باندې په بل ښار کې بیا په یوه شپه د 6 میاشتو بیا دې پیدا سي وزېږي، بیا راځي بیا به دعوا کوي چې دا ستا زوی دی، ما په ته په خوب لیدلی وې. دا څه دي؟ د خدای دپاره دا مه کوئ، دا مه وایاست. مننه.